السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن سورة هود آيات نمبر 12 بوایو إن شاء الله 12. الله تعالی دی وینا حق ادا کولو توفیق راکړي. الله تعالی دی موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوي کړي او بیا دی الله تعالی عمل کولو توفیق راکړي موږ تاسو ټول ته. امین ثم امین. د نرستنی آیات کې الله تعالی د صبر باره کې خبره وکړه، چونکې هغه نمخ کې 2 آیاتونو کې د انسان هغه کیفیت بیانو چې هغه الله تعالی خوښ نه دی د انسان چې کله نعمت ورکړلی شي تی واغستلی شي نو بیا د پریشانه وي، خفه وي او نه په نعمت باندې شکر ادا کوي د الله تعالی او نه په تکلیف باندې صبر کوي. نو بیا الله تعالی فرمایل چې هغه خلک چې هغه صبر کوونکي دي، نیک عمل کوي، نو دوی دپاره د الله تعالی طرف نه بخښنه ده او دوی دپاره لوی اجر دی. اوس الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم هغه کیفیت بیان کوي چې کم کیفیت به پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې راتلو، ځکه چې هغه ماحول تاسو لږ مخې ته راولئ چې د مکې ماحول ټوټل د مشرکینو ماحول و، شرک کو او بوتانې جوړ کړي وو او بوتانو نه یې کعبه هم ډکه کړې وه او د هغه بوتانو عبادت هم کو او په علاقې کې هم د مکې مشرکینو ته یو مشرولی یا یو مرکزیت حاصل و. این په دې حالت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله تعالی پیغمبر کو او دا اعلان یې وکړو چې دا تاسو څه کوئ دا غلط دي، دا بوتان غلط دي، تاسو د یو الہ عبادت نه کوئ، دا بد کوئ تاسو، او دا تاسو چې کوم بوتان دي دا هیڅ نشي کولی او خیر او شر مالک صرف الله تعالی دی. نه دا بوتان تاسو ته خیر رسولی شي او نه دا بوتان تاسو نه شر لرې کولی شي. نو دا خبره په هغوی باندې ډېره بده ولګېده او دې خبرې منلو ته خو څه کوي چې په مقابلې راغلل. نو هغه مقابلې د وجې نه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم باندې عجیبه اعتراضونه یې شروع کړل. کله به ویلې جادوګر دی، کله به ویلې دروغجن دی، کله به ویلې کاهن دی او لیونی دی. او بیا ورته دلته آیات کې هم الله تعالی دوی به دا ویلي چې ښه دا پیغمبر دی نو د باندې ملایک ولې نه راځي، او بیا به ورنه مطالبې کولې چې موږ ته دا کوه صفا د صفا غر چې دی دا راته د سونې جوړ کا، مکې کې چینې روانې کا. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به دا کیفیت چې کله لیدو نو کله کله به ذهن کې دا راغله چې د دوی دا مطالبه دې ومنلی شي، داسې یو معجزه دې راوړلی شي چې دوی کومه غواړي. لکه څنګه چې دوی وایي مکې کې د چینې روانې شي، مکې کې خو چینې اوبو ډېر کمی و، یا د باغونه پکې روان شي جوړ شي او په منځ کې د نهرونه روان شي. نو ځکه چې که دا معجزې راشي نو دوی به ایمان راوړي. نو الله تعالی ورته جواب کې فرمایي چې ته پیغمبر یې، یره ورکوونکی، ته د معجزو راوستونکی نه یې. او دویم دا دی چې معجزې خو د الله کار دی او الله تعالی ته که د دوی خیر معلوم وی او دوی په معجزو باندې ایمان راوړلی نو الله به دا کار کړی وی، خو الله تعالی ته خو پته ده چې دوی ایمان نه راوړي. دوی اصل کې د الله تعالی د الوهیت سره بدي ده، د الله تعالی د یووالي سره بدي ده، خپل بوتان نشي پرېښودلی، خپل دا شرک او دا چودراهټ او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مقابله کې نشي پرېښودلی. نو دې وجې نه دوی کله یو اعتراض، کله بل اعتراض، کله بل اعتراض. نو هغې باره کې چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا کیفیت راغلو نو زړه به تنګ شو او زړه کې به دا خبره راغله. نو الله ورته فرمایي داسې مه کوه، ستا کار دا نه دی، ته یارول کوه، باقي دوی په ما پرېږده. دوی مني اسیم نه، او چا چې منله نو هغې ومنله. عمر رضی الله عنه څومره مضبوط سړی و په کفر کې هم، خو چې منلی نو وی منله. همدغه رنګې نور چې څومره مسلمانان یا صحابه کرام وو نو وی نه منله، ټولو ومنله. څومره صحابه کرام وو خو چې چا نه منله نو هغه بیا په دې معجزو وغیره باندې نه کېږي. نو هغې باره کې الله فرمایي فلعلک، نو شاید چې ته تارکون پرېښودونکی بعض ځنه حصه ما د هغه یوحه چې وحي کولی شي الیک تا طرف ته، تا ته چې کومه وحي کړې شوې ده کیدای شي چې ته د دې ځنه حصه پرېږدې، ځکه چې په وحي کې د دې د بتانو مخالفت و او د دې د طریقو مخالفتونه او دوی به په هغې غصه کېدل، خفه کېدل به. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به ذهن کې دا راتله
چې که داسې څه خبره وشي چې دی د غصه د دې مخالفت نه وي بلکې دی ما سره په دې کار کې ملګرتیا وکړي او ایمان راوړي. دا چرته کې ده؟ وضائق او تنګیدون کې ده به په دې سره صدر کا سینه دیتا ان یقولو دا چې کني دی به وایي لولا انزل ولی نازل نکړلی شو علیه په ده باندې کنز خزانه، ده باندې خزانه ولې رانغله، یعنی دا غریب ولې دی، دی چې پیغمبر دی په کار د لوی خزانو مالک وی. او جاء یا راغلی وی معه د سره ملکون څه فرشته، ملک ولې رانغلی د سره ولې رانغی، دا به د دوی اعتراضاتو. داسې قسم ته اعتراضونه دوی سوره بنی اسرائیل آیت نمبر 90 یو څو آیتونو کې د هغې هغه لږ تاسو واورئ چې هغه به څه معجزې غوښتې، هغې به ویلې وقالو او دوی وایي لن نؤمنه چرې مونږ ایمان نه راوړو لکه په تا باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به ویلې چرې مونږ تا خبره نه منو حتی تر دې وخته پورې تفجره چې ته روانې کې لنا مونږ دپاره من الارض د ځمکې نه ینبوعه یوه چینه، ته چې نه روانه که دلته د مکې کې بیا مونږ ومنو چې ته پیغمبر یې. او تکون لکه یا د شي تا دپاره جنت یو باغ من نخیل د کجورو وعنب او د انګورو فتفجر بیا ته روانې که الانهار نهرونه خلالها د دې باغونو په منځ کې تفجیره په پوره روانولو سره چې مستقل روان وي داسې دا کار وکړه بیا به ته ومنو. او یا که دا نه کوي نو ته مونږ یری د الله عذاب نه نو ټیک دی. او تسقطه یا ته راوغورځوه السماء اسمان کما زعمته لکه څنګه چې ته ګمان کوي یا دعوه کوي علینا په مونږ باندې اسمان راوغورځوه کسفن ټوکړې ټوکړې. او تاتیا یا ته راوړه بالله الله تعالی لره یعنی الله راوله والملائکة و ملائک قبیله مخامخ دی مونږ ته مخامخ راشي چې مونږ ته ووایي چې او دا پیغمبر دی بیا مونږ ومنو. او یکون لک بیت من زخرف یا د شي تا دپاره یو د سونې کور او ترقه فی السماء یا ته دې وخیږي په اسمان کې خو که ته ومخیږي ولن نؤمن لک ولن نؤمن لرقیک مونږ چرې هم نه منو ستا د ختن حتی تر دې الحمدلله حتی تر دې تنزل چې ته راوړې علینا په مونږ باندې کتابا یو کتاب نقرأوه چې مونږ اولولو هغه. دا به د دوی مطالبې وي، دا مطالبه به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اورېدي نو پریشانه کېدو به. نو الله ورته فرمایي چې ته پریشانه کېږه ما، ته خو یره ورکوونکی ته یره ورکوه انما انت نذیر بشکه ته یره ورکوونکی والله الله تعالی علی کل شیء وکیل په هر شي باندې نگهبان دی نگران دی وکیل دی کارساز دی. نو ته دې ته پریشانه کېږه ما او ته خپل دعوت چلاوه او دوی که غصه کوي او که هر څه کوي او که خفه کېږي او که مطالبې کوي دا مطالبې د دوی منل ځکه نه دي چې د دوی مطالبې په منلو کې د دوی ایمان نشته. الله ته پته ده او کوي نو الله به دا کار کړی وی خو الله ته خو پته ده چې دا دوی صرف بهانې یا صرف اعتراضات کوي. فلعلک نو شاید چې ته تارکون پرېښودونکی بعض ځنه حصه ما د هغه څه یوحا چې وحي کولی شي الیک تا طرف ته وضائق او ته تنګیږي به په دې سره صدر کا سینه دیتا زړه دیتا ان یقولو دا چې دوی وایي لولا انزل ولی نازل نکړلی شو علیه په ده باندې کنز خزانه او جاء یا راغلی وی معه د سره ملکون ملائکه فرشته انما بشک خبر دا د بل نه ده انت ته چې نذیر یره ورکوونکی والله الله تعالی علی کل شیء وکیل په هر شي باندې کارساز دی نگران دی نگهبان دی وکیل ذمہوار ته ویل کېږي.